السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ ټیک ټاک. د ټولو نه مخکې خو زما دا خبرې د خلکو سره شیر کړئ. دغه شیر کول یې په تاسو ځکه فرض ګڼم چې بلا ملګري یو ته بل ته میسیجونه کوي. زمونږ ټولو ملګرو ته زمونږ ملګری دی یو ګل آباد کې بد دادا، هغه غریب هم راته دونه کالونه وکړل چې دغسې خلک وایي چې ضمیر اکسیډنټ کړی دی، وفات شوی دی. دا پوسټ چې چا کړی دی ما خو یې ډېټا میټا ټوله راوښکې ده. انشاءالله په ورځ نیمه کې به زمه ثوابی ته د ثوابی دی د بل ځای نه دی، هغه هر څه ما راوښکي دي، هغه به په سر انشاءالله که زندګي وي هغه به کوو. خو ملګرو ته دغه یاد وي چې الحمدلله زه ټیک ټاک یم، په کلي کې یم او مرګ نه یو خوا هم سړی نشي پټېدی. د مرګ نه یو خوا تېښته نه کېږي، نو بس ترقه مې پورې نصیب و، د هغې پورې به ژوندي وو چې کله نیټه برابر شو نو مرو به. خو ډېرو ملګرو کالونه وکړل، ډېرو ملګرو ایس ایم ایس یې وکړې، داسې هېڅ خبره نشته دی، دا خلکو افوا ګډه کړې ده. هسې ویلي دي چې دغسې زما یو چا پوسټ یې راغستی و، هغه یې بیا شیر کړی و، نو مطلب ښه یې نه دي کړي. مونږ هم 3 میله رالو، بس الله دې نه کړي. خو مونږ زړه کې بیا هم شک په موبایل هم خبرې کولې، مونږ کېدای شي چې دا ضمیر په اواز څوک خبرې کوي، نو زړه هم تسلي نه خوړله رالو ورله. لکه تا چې خو په دې وجه زړه تسلي نه خوړله، وایي جانانه وایي داسې څو قسم اواز کوي، کېدای شي دوی په اواز هم څوک نو ځان ور وړسم. ټولو ملګرو ته ډېر کالونه ځي، ډېرې ایس ایم ایس یې ورته کوي، نو داسې هېڅ خبره نشته. الحمدلله زه ټیک ټاک یم، او دا خو زندګي د څوک په څه وایي څوک په څه وایي، عزت ذلت چې کوم دي دا د الله په اختیار کې دي، دا د دې د اختیار د بل چا سره نشته، او نه به په بل چا نه دغه خبرې واورې. خو زما سره ډېرو ملګرو په دې کې ډېره مینه لرلې ده، ډېر کالونه راغلي دي، د ټولو شکریا ادا کوم، مننه یو جهان مننه. الحمدلله زه ټیک ټاک یم، خپل ځای کې یم او بس خپله ډیوټۍ له ځمه راځم، داسې څه خبره نشته. ابراهیم تاج له نن راغلي زما خواله، خو دغه پیغام چې زما کم دی دا ټولو ملګرو ته ورسوئ، ځکه یې ورسوئ چې ملګري خبر شي چې داسې ګرم مینوال پکې شته دی چې هغوی وایي ډوډۍ هم نه ده خوړلې، او حقیقت دی ګران کار دی چې یو سړی د سړي سره مینه لري. نو کم ملګري چې خاص په مکه کې یې هم ماته دعا کوئ چې الله ډېر ژوند راکړي، چې په مدینه کې یې هم ماته دعا کوئ، ځکه چې دغه ملګري ځکه دعا کوئ چې هلته انلاین دعا قبلیږي، هلته د الله پاک سره ډایرک ان ډایرک خلکو معاملې، نو دعا کوئ. الحمدلله هېڅ هم داسې نشته دی او داسې خبره نشته، او د ټولو ملګرو یو جهان مننه، ځکه چې داسې صدقه پکې نه دی راغلی، او انشاءالله د هغه ډیټا چې کومه ده ټوله ما راوښکې ده زما سره ده، او انشاءالله دغې به زه په سرکاري طور به دغې زه هغې ټول ثبوتونه زما سره دي، د هغې به زه په سرکاري توګه باندې دغه وکړم. انشاءالله هغه به زه ثوابۍ ته ځم، او چې څوک دی او څنګه دی او څه معامله ده هغه بار څه بیا زه هلته کوم، نو هغلته دنیا قانون شته، تاڼې شته، پولیس شته، هر څه شته، عدالتونه شته، د دغې څه خبره نه جوړېږي. او انشاءالله تاسو دعا کوئ او ژوندی یم، بلکل سیټ یم ښه، او مرګ او ژوند چې کوم دي دا د الله په اختیار کې دي، دا د انسان په اختیار کې نه دي. او ګلجي پکې راغلی ناست دی، ګلجي سلامونه منظور کا ټولو ملګرو ته، او الله مو راته روغ لره، ژوندي اوسئ، او بس داسې خبرې نشته دی. خو دغه پیغام مې درکړو چې الحمدلله زه ښه ټیک ټاک یم. څوک وایي وفات شوی ضمیر خان ضمیر صاحب څنګه شوی، خیر دی، چا وی چې وفات شوی دی، الله دې درنه مننه، مهرباني. مونږ هم ملګري راسره دي، روټۍ ته کینو، الله مو روغ لره، ژوندي راته اوسئ.